السلام علیکم ګرانو کتونکو، جابر شاه درویش یم. قاسم صافي صاحب را سره خوا کې ناست دي، نعیم رضا صاحب دی، روح الله صاحب دی. نو راځئ چې قاسم صافي صاحب نه یو څو شعرونه واورو. ډېره زیاته مننه قدرمن چې وایي دلته څوک نه اوري د غم او د خفګان خبرې. دلته که څوک له چا ګیله کوي نو نه دی کوي. او زه په ژوندون ډېر کړولی یم، خوښ مې نه دی که دا سړی مې جنازه کوي نو نه دی کوي. او راته خیرې دي وکړي خدایه د خیرو قابل یم. راته خیرې دي وکړي راته خیرې دي وکړي خدایه د خیرو قابل یم. راته په مونځ کې خو دعا کوي نه دی کوي. نه دی کوي. ډېر ښه دی یار، ډېر ښه دی، ډېر زبردست. نعیم رضا صاحب هم دی، ډېر ښکلي شعرونه وایي. راځئ چې دی نه هم یو څو شعرونه واورو. دغه دوه درې شعره د انتخاب چې راپسې ولې خاندې یار، تصویر هم دغسې وي. راپسې ولې خاندې یار، تصویر هم دغسې وي. زړو جامو کې او د کار تصویر هم دغسې وي. دا خلک وایي په خندا کې تصویر ښکلی راځي. روح الله، دا خلک وایي په خندا کې تصویر ښکلی راځي، خو هدیره کې د مزار تصویر هم دغسې وي. ډېر زبردست. او د دې ملګرو هم ډېره مننه کوم چې راغله مونږ سره ناستې وکړو، دا مازدیګرۍ رنګین کو. صافي صاحب یو دوه خبرې مینوالو ته. یو دوه خبرې به دا وکړم، نصیحتونه به وکړم ورته. دا دوه خبرې چا سره مه شیر کوئ. یو دا چې خپلې کمزوریانې چاته مه وایئ. مونږ ځینې ټایم کې چې کوم دی مونږ سره څوک لږ شان پرې شي، مونږ وایو چې بس دا زما همدرد دی، دی چې کوم دی زما درد محسوسوي. نو مونږ هغه ته ولږو خپلې ټولې کمزوریانې ورته ووایو چې زه دا شی نشم کولی، ما سره دا نشته، ما سره هغه نشته، یا ما سره پیسې نشته. خپلې کمزوریانې چاته مه وایئ. دویمه دا خبر چې د خپل کور مسلې چاته مه وایئ، چې د ستاسو د کور چاردیوارۍ دننه چې سم کېږي دا چاته مه وایئ. ولې چې دې سره خو د ستاسو عزت ضرور کمیږي. ورسره د خپل کور والا د کور چاردیوارۍ چې دننه چې څومره خلک وي د هغې عزت هم په خاورو کې میلاویږي. دا دوه خبرې ضرور ځان سره یاد ساتئ، په خپل زړه کې ساتئ. والسلام. ډېره مننه. ښاد او آباد بریالي اوسئ.